خلفاء الراشدین سیرت. محترم ورونو، موږ د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فضایل بیانول او زموږ بحث تر هغه ځای رسیدلی وو چې موږ باید د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه درس واخلو او د هغه څخه زده کړو چې کله د حق وپیژندې او حق در معلوم سو نو ته باید د حق د پاره ژوند وکړې. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د اسلام په باره کې دغه څو کلمې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدې، یوازې دا نه چې مسلمان سو بلکې فوراً یې په دعوت هم شروع وکړه او نور خلک هم و اسلام ته دعوتول. د هغو کسانو د جملې څخه چې د اسلام په شروع کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دعوت په واسطه مسلمانان سوي دي: عثمان ابن عفان، طلحه ابن عبید الله، زبیر ابن العوام، سعد ابن ابي وقاص، ابو عبیده عامر ابن الجراح، عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنهم اجمعین. دغه شپږ نفر اصحاب کرام چې د عشره مبشره څخه دي د اسلام په شروع کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دعوت اسلام ته داخل شوي دي. عشره مبشره هغه لس نفر اصحاب کرام دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د صدق او قوي ایمان په سبب پر دې دنیا د جنت زیری ورکړي دي او موږ مسلمانان پر دې ایمان لرو چې دغه لس نفر خامخا جنت ته داخليږي. خو د دغو لسو نفرو د جملې څخه شپږ نفر د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دعوت په واسطه په ایمان او اسلام مشرف شوي دي او دا هغه وخت وو چې په خپل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د اسلام څخه بیل لږ شیانو نور څه نه وزده کړي. اوس نو زموږ حال ته وګوره. نن ورځ موږ هر یو د اسلام په باره کې څونه ډېر معلومات لرو او د اسلام د پاره مو هیڅ نه دي کړي. نو زموږ او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په منځ کې ډېر فرق دی او هغه فرق دا دی چې د حق وپیژندې نو یې د حق د پاره ژوند کاوه، خو موږ حق پیژندلی دی مګر د حق د پاره مو هیڅ نه دي کړي. دا څونه لویه خطا ده. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حق وپیژندې نو یې د حق د پاره کار وکړي او د شپږو هغو نفرو د اسلام سبب وګرځېدی چې د جنت زیری پر سوی دي. نو د ټولو هغو کسانو چې د په واسطه مسلمانان سوي دي ټول ښه عملونه، که عبادت دي، که جهاد، که صدقې دي او که خیراتونه دي، که دعوت الی الله دي، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نیکیو په ترازو کې زیاتیږي. تاسو ته معلومه ده چې ابو عبیده عامر ابن الجراح د شام فاتح دی او سعد ابن ابي وقاص د عراق فاتح او هغه څوک دی چې د فارس امپراتوریه ورختم کړه. همدارنګه نور ډیر کسان د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په واسطه اسلام ته داخل شوي دي. د هغو د جملې څخه ارقم ابن الارقم او عثمان ابن مزعون رضی الله تعالی عنهما دي. دا څونه لوړه درجه او عظیم مقام دی. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د اسلام ثمره یوازې دعوت و اسلام ته نه دی بلکې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خپل مال سره د مسلمان مریانو په آزادولو کې پوره حصه اخیستې ده. هغه مسلمان مریان یا منځي چې مالک یا بادار به کافر وو او دوی ته به د دوی د ایمان په سبب وهل او تکول ورکول، در رضی الله تعالی عنه به هغه مریان رانیول او آزاد به کړ. د دغه کار په شروع کې و نفر مریان یا منځیان رانیولي او آزاد کړي دي چې د هغې جملې څخه یو هم حضرت بلال ابن رباح رضی الله تعالی عنه دی. هغه چې امیه ابن خلف مالک او بادار او عذاب به ورکاوه. یو ورځ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر لار تیرېدی او ویل ده چې امیه و بلال رضی الله تعالی عنه ته وهل او عذابونه ورکوي. نو یا امیه ته وویل آیا پر دغه مسکین رحم نکوي؟ امیه ورته وویل ته رحم پر وکړه
ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل هو په څو دی؟ امیه ویل د سرو زرو په نه اوقیه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل زما امیه ابن خلف وویل واخله. او د دې دپاره چې د بلال رضی الله تعالی عنہ قدر کم او لږ ویخندل او ویل یا ابا بکر ته پوهېږې که تا ویلي وای چې د اوقۍ تر څلورمې حصې په زیاته یې نه غواړم ما درکاوه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل په والله که تا 100 اوقۍ راڅخه غوښتي وای ما به درڅخه رانیولی وای. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د امیه ابن خلف څخه بلال رضی الله تعالی عنہ رانیوي او آزاد یې کړ. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بویل ابو بکر سیدنا واطلق سیدنا، یعنی ابو بکر زموږ سردار دی او زموږ سردار یې آزاد کړی، چې مقصد یې بلال رضی الله تعالی عنہ. د هغو کسانو د جملې څخه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ آزاد کړی دي عامر ابن فهیره، زنیره، ام عبس، النهدیه او د دې لور د بن عمرو ابن مؤمل منځه او نور داسې ډېر مسلمانان شته چې د کفارو سره به مریان وه. د رضی الله تعالی عنہ به رانیول او آزاد به یې کړل. چیرې چې به یوه مظلومه منځه یا یو ضعیف او مظلوم ریی و د رضی الله تعالی عنہ به رانیوي او آزاد به یې کړي. تر داسې اندازې چې د مکې مکرمې په مشرکانو کې داسې آوازه نشر او خپره سوه چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د مریانو په آزادولو کې بے اندازې مال مصرفوي. نو که به د یو چا سره مالی مشکلات پیدا سوه یا به د ډیرو پیسو طمع سوه نو به پر خپل مسلمان مریی د دې دپاره عذاب سخت او ډیر کوي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یې ځینې رانیسي. او د رضی الله تعالی عنہ هم د دغو مریانو په رانیولو کې هیڅ ځنډ او تاخیر نه کاوه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د جاهلیت په عصر او زمانه کې د رحیم او مهربان زړه خاوند و. د په ټول تاریخ کې نه دي ذکر شوي چې د رضی الله تعالی عنہ دې د یو چا سره جنگ کړی وي یا دې یو چا ته ښکنځل کړی وي یا دې څوک په سپکه سره یاد کړی وي یا دې د همت او مړانې په ځای کې ځان ژغورلی وي یا دې په خپل مال او جاه سره بخل کړی وي. کوم وخت چې مسلمان سو هغه د فطرت و صداقت ته د دین صداقت هم ورزیات سو، نو ځکه صدیق ځینې جوړ سو. یو ورځ د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پلار د ملامتیا پر قسم ورته وویل زوی ته دغه ضعیف مریان رانیسې او آزادوي یې، خو د دوی پر ځای قوي کسان رانیسه چې کومک دې وکړي. زوی په جواب کې ورته وویل پلار زه دغه کار د الله جل جلاله د رضا دپاره کوم نه د ځان دپاره. او هلته مشرکانو داسې اوازې هم اچولې چې یو وخت بلال د ابو بکر سره یو نیکی او احسان کړی و، نو د دې دپاره رانیوي او آزاد یې کړي چې د هغه احسان بدله یې ورکړې وي. خو د الله جل جلاله له طرفه د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په باره کې د سورة اللیل دغه آیاتونه نازل سوه چې رب عز وجل فرمایي الذي يؤتي ماله يتزكى، یعنی هغه څوک چې خپل مال د دې لپاره ورکوي او مصرفوي چې پاک سي. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، او د ده سره یا پر ده باندې د هیچا هیڅ نعمت او هیڅ احسان نوي چې دی د هغه احسان بدله او عوض ورکوي. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، بیل د خپل لوړ او اعلی رب د رضا غوښتلو څخه بل مقصد نه لري. دغه د ده ورکړه فقط د خپل لوړ او لوی رب عز وجل د رضا دپاره وي. ولسوف يرضى، او ډیر ژر ده چې خامخا به دی د الله جل جلاله له طرفه راضي سي. یوازې دغه آیاتونه نه بلکې د اللیل ټول صورت د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په باره کې نازل شوی دی. دا چې دغه ضعیفه منځ او مریان فقط د هغو د ضعف
او مظلومیت په سبب د الله جل جلاله د رضا دپاره آزادول او خپل یې هیڅ مقصد او غرض نه درلودی او خپل مال یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دپاره مصرفاوه، نو الله جل جلاله فرمایي ډیر ژر به دی د الله جل جلاله له طرفه په جنت او د الله جل جلاله په لقاء راضي سي. خو د آیاتو مضمون عام دی. که نن ورځ هم یو څوک بې له خپل شخصي مقصده د الله جل جلاله د رضا دپاره خپل مال د خیر په کارو کې مصرفوي، هغه دې مطمئن اوسي چې الله جل جلاله خامخا هغه نفر په جنت سره راضي کوي. ولسوف يرضى د دغه نیک عمل په مقابل کې چې دوی خاص د الله جل جلاله د رضا لپاره کوي او د هغه تر شا خپل فائدہ نوي سنجولې، الله جل جلاله به په آخرت کې راضي کوي. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د اوصاف څخه یو داو چې د الله جل جلاله پر وعده ایمان درلودي. کوم وخت فارسیانو چې مجوسیانو ورومیانو ته چې مسیحیانو په خپلو منځني جنگو کې سخته او شدیده ماته او شکست ورکړه، د مکې مکرمې مشرکان په دې سبب چې دوی او فارسیان په دین کې سره نږدې وو ډېر خوشاله شو. په دغه وخت کې د الله جل جلاله دا قول نازل شو چې په سورة الروم کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الف لام میم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. يعني وعربو تپنجدیم زککی یا پکشتم زککی روم مغلوب سو او دغه رومیان به د دوی تر دغه مغلوبیت ورسته په څو کلو کې بیرته پر پارسیانو غالب سي. حکم او امر د مخه تر هغه چې فارس پر روم کامیاب سي او ورسته تر هغه چې روم پر پارس کامیاب سي خاص الله لردی. او دغه د رومیانو د کامیابی په ورځ به مؤمنان د الله جل جلاله په نصرت خوشاله سي. الله جل جلاله د هغه چا سره مرسته او کومک کوي چې اراده یې وفرمایي او هم دغه الله جل جلاله ښه غالب او قوي دی او هم ډېر رحم کوونکی دی. دا د آیاتو د لفظ ترجمه مګر د مبارکو آیاتو د ترجمې د پوره پوهېدلو دپاره به اول هغه قصه درته بیان کم چې دغه آیاتونه د هغې په باره کې نازل شوي دي، نو بیا د آیاتو په ترجمه په ډېر اساني سره پوهېدلی شو. په دغو آیاتو کې قرآن عظیم الشان یو عجبه پیشګویي کړې ده چې د قرآن مجید پر صداقت او حقانیت لوی دلیل دی. قصه داسې د هغې زمانې د مځکې د مخ دوې لوی پاچاهۍ چې فارس او روم وې د ډیرو کلو څخه په خپل منځ کې په شدیدو جنگو سره اخته او مشغوله وي. په پخوا کې به هم اهل مکې یا مشرکانو ته د فارس او روم د جنگو خبرونه رسیدل، خو د نبوت او د اسلام د دعوت په وخت کې دغه د جنگو خبرو د اهل مکې په زړه کې یو بل شکل او خاصه علاقه پیدا کړې و. د فارس آتش پرستان د دین د نږدېوالي په سبب د مکې مکرمې بت پرستان د ځان ډله بلل او بالمقابل د روم نصاراو بیا مسلمانان خپل بلل، ځکه چې دواړه اهل کتاب او د دواړو دین آسماني دین. نو کوم وخت چې به د فارسیانو د غالب کېدلو خبر راورسېدی د مکې مکرمې مشرکانو به خوشحالي کول او ویل به موږ به هم د غرنګ پر تاسې غالب سو. مسلمانان به هم په دغه خبرو او واقعو ظاهرېدل او ویل به نصارا چې اهل کتاب دي ولی د آتش پرستو مجوسیانو په مقابل کې شکست خوري چې موږ ته دغه مشرکان پیغورونه راکوي.
خو په 614 عیسوي کال کې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت 15 کال تیر شوی و، فارسیانو و رومیانو ته ډیره سخته ماته ورکړه او د روم د قیصر څخه ډیر ځایونه ونیول. حتی په خپل هرقل یا قیصر هم په قسطنطینیه کې چې اوس استنبول ورته ویل کېږي محاصره او قلابند شو. د رومیانو پایتخت تر خطر لاندې شو. ډیر لوی لوی اسقفان یا ووژل شو یا بندي ونیول شو. د بیت المقدس څخه د نصاراو ډیر لوی او مقدس صلیب د ایرانی فاتحانو لاسته ورغلی. د روم د قیصر عزت او اقتدار بالکل ختم او د منځه ولاړ. په ظاهر خداسي هیڅ دلیل او علامه نه و موجود چې رومیان دي بیا دون قوت او طاقت پیدا کی چې د فارسیانو په مقابل کې د سر راپورته کی. نو د دغه حالاتو او اخبارو په لیدلو او اوریدلو سره به د مکه مکرمه مشرکان ډیر خوشاله کېدل. مسلمانانو ته به پیغورونه ورکول او زهیرول به. په دغه وخت کې قرآن مجید د ظاهري اسباب څخه مخالف یو داسې اعلان او بیان وکړي چې یوازې دا نه چې د منکرو مشرکانو هیڅ وزرت نه لویدي، بلکې عقلي دلایل هم دا نه منل چې داسې دی پیښه سي لکه قرآن مجید چې وایي چې هغه دغه مبارک آیاتونه دي چې موږ مخکې د ترجمه سره تلاوت او بیان کړ. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دغه آیاتو تر اوریدلو وروسته د هغه خپل قوي ایمان او کامل عقیده په سبب چې د الله جل جلاله پر وعده درلودل د مشرک قریش په منځ کې ګرځېدي او هغه ته وویل تاسو مخ خوشاله کیږئ ځکه رومیان به بیرته پر پارسیانو کامیاب شي. ابی ابن خلف چې مشرک وو او د رومیانو کامیابی هیڅ وزرت نه لویدل، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وویل آیا پر دغه دعوه چې ته کوي شرط را سره تړې؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم په څو اوشانو شرط ور سره وتړي. البته په دغه وخت کې د شرط تړل یا شرط شول نه حرام شوی. امیه ابن خلف پښتنه ځنی وکړ چې دغه د روم کامیابی به په څونه موده کې پیښ شي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ 3 کاله موده ورسره کښېښود. ځکه په عربي کې د درو څخه نیولې بیا تر 9 پورې بضع ورته ویل کېږي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په اول کې د بضع سنین ترجمه د خپل فکر سره برابر په 3 کلو کړو. نو یې خود د کفارو سره شرط هم په 3 کلو کښېښاو. مگر بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لارښوونه سره یې د بضع سنین ترجمه په 9 کلو سره وکړه. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ برته و امیه ابن خلف ته ورغلی. امیه چې ولیدي د لري ورته ویل لکه چې پښمانه سویه. در رضی الله تعالی عنہ وویل یا بلکې راغلم چې د شرط د اوشانو شمیر او د شرط موده زیاته کړم. نو د اوشانو شمیر یې 100 اوشکړي او موده یې 9 کال کړه. کلونه تیرېدل څو د بدر د جنگ په وختو کې لکه څنګه چې مسلمانان پر مشرکانو کامیاب شوه، د غرنګ رومیان پر پارسیانو کامیاب شوه او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه د شرط 100 اوشان د مکه مکرمه د مشرکانو څخه واخیستل او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر سره ټول خیرات کړ. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اقتصادي حالت. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غنی او مالدار سړی و. د غریبانو سره کومک کاوه، د میلمنو احترام او عزت کاوه، د شو او غره اخلاقو خاوند و. د مخاطر اسلام هم په شو اخلاقو سره مشهور و او د دغه ش اخلاق د تر اسلام وروسته ډیر او په واضح شکل سره ښکارا شو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت په وخت کې 40,000 دینار درلودل، خو د هجرت په وخت کې 15,000 درهم درلودل چې هغه خپل نور مالی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو په خدمت کې همدارنګه د ضعیف او مظلوم مریانو پرانیولو کې مصرف کړی.
کم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفہ وټاکل سو هیڅ شی نه درلودي او کم وخت چې وپاسو 6,000 درهمه پور پر باندې یعنی خپل ټول مال د اسلام د نصرت لپاره مصرف کړی و. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لره د اسلام او مسلمانیدلو په سبب دون ډیر لوی لوی فضیلتونه او لوړوالی سته چې بل چا نه دي حاصل کړي. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خاص فضیلت کې ډیر زیات احادیث راغلي دي چې د هغو ټولو د بیانولو لپاره د یو بل خاص او بیل کتاب لیکنې ته ضرورت ده. خو بیا هم هغه احادیث چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په باره کې راغلي دي پر دوه قسمه دي. ځینې هغه احادیث دي چې یوازې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فضیلت بیانوي او ځینې هغه احادیث دي چې د حضرت ابو بکر صدیق او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما د دواړو فضیلت پکې بیانېږي. خو زه به دلته د هغو احادیثو د جملې څخه د اختصار پر ډول ځینې احادیث را نقل کوم. ابو درداء رضی الله تعالی عنه روایت کوي او وايي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابي بكر الا ان يكون نبي. یعنی پر هیڅ داسې چا چې هغه دې تر ابو بکر ښه او افضل وي لمر نه دی راختلی او نه پر لوېدلی دی بېله دې څخه چې هغه څوک دی نبي وي. یعنی پس د انبیاء علیهم السلام څخه بل داسې څوک نشته چې هغه دې تر ابو بکر ښه او افضل وي. سبحان الله، دا څونه فضیلت دی، دا څونه لوړه درجه ده. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاهدی ده چې پس د انبیاء علیهم السلام څخه افضل او بهتر انسان ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. که نور هیڅ احادیث د رضی الله تعالی عنه په فضیلت کې نه موجود، خو دغه یو حدیث د فضیلت لپاره کافی او شافی دی. خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په باره کې فرمایي: اصدق الناس ایمانا ابو بکر صدیق. یعنی د ایمان په لحاظ تر ټولو انسانانو صادق انسان ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. په صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ما نفعني مال ابي بکر. یعنی هیڅ مال دونه فائدہ نه را رسولې لکه د ابو بکر مال چې را رسولې ده. تاسو پوهیږئ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مال کې داسې تصرف کاوه لکه په خپل مال کې چې کاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: اثبت الناس ایمانا ابو بکر صدیق. یعنی په ټولو انسانانو کې د ثابت ایمان خاوند ابو بکر صدیق دی. د حضرت علی کرم الله وجهه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما توکتل او وی فرمایل: هذان سيداكه لأهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي. رواه الذهبي والترمذي. يعني دغه دوه ابو بکر او عمر په اولینو او آخرینو کې د جنت د پخو خلکو سرداران دي بیل انبیاء او رسولانو څخه، او په دغه حال مخبره یا علی. دغه حدیث شریف روایت حضرت علی رضی الله تعالی عنه کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راتول دغه دوه یعنی ابو بکر او عمر په اولینو او آخرینو کې د جنت د پخو خلکو سرداران دي بیل انبیاء او رسولانو څخه، او دوی په دغه حال مخبره. تاسو پوهیږئ دغه چې د جنت د پخو خلکو، ځکه هلته داسې حدیث شریف شته چې د جنت د ځوانانو سرداران حسن او حسین دي، مګر په پخو خلکو کې د جنت د پخو خلکو سرداران حضرت ابو بکر صدیق او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما دي. بیا هم
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای لو وضع ایمان الامه فی کفه ووضع ایمان ابي بکر فی کفه لرجح ایمان ابي بکر. یعنی که د ټول امت ایمان د ترازو په یو پله کې کښېښول سي او د ابو بکر ایمان د ترازو په بله پله کې کښېښول سي، د ابو بکر ایمان به تر دروند سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صحیح حدیث کې فرمایي لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، رواه ابن ماجه. یعنی کما په دنیا کې د ځان د پاره داسې دوست اختیارولای چې زړه مې د هغه په محبت ډک وای، ما به ابو بکر د دغه دوستۍ د پاره اختیار کړی وای. په هغه حدیث شریف کې چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما یې روایتوي وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل انت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار، رواه الترمذي. یعنی ته یا ابا بکر پر حوض کوثر زما ملګری او په غار کې مې ملګری. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ما سبقكم ابو بکر بكثير صلاة وصيام ولكن سبقكم بشيء وقر في قلبه. یعنی ابو بکر په ډیرو المنځو او په ډیرو روژو تر تاسو نه دی د مخه سوی، مګر په یو شي سره د مخه سوی دی چې هغه شی د په زړه کې قرار یا ځای نیولی دی. هغه چې شي دی صادق ایمان. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د خپل خلافت په وخت کې او په کوفه کې د عام خلکو په حضور او پر منبر وویل ش او بهتر دغه امت پس له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه ابو بکر دی. ش او بهتر دغه امت پس له ابو بکر څخه عمر دی. او کمی خوښه وای چې د دریم نفر نوم هم یاد کړی به می وای، رواه ابن ماجه. دغه حدیث د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ څخه په تواتر سره ثابت دی. الله جل جلاله دې هغه کسان خوار او ذلیل کی چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د محبت دعوه کوي او قول یې نه مني. څنګه چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په فضیلت کې مبارک احادیث ډیر زیات دي، نو د دې لپاره چې بحث مو اوږد نسی په دغه سره به کفایت وکړو. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هجرت کوم وخت چې مسلمانانو مدینه منورې ته هجرت کاوه، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د هجرت اجازه وغوښتل، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل ته انتظار وکړه یا ابا بکر، شای الله جل جلاله تعالی ملګری پیدا کی. د دغه خبرې په اوریدلو سره د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا امید سو چې شای په هجرت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری وي. نو ځکه د هجرت لپاره دوه اوشان رانیول او د هجرت د ورځې لپاره یې هغه ساتل، ترڅو چې هغه ورځ راغله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور ته ورغلی او ویل یا ابا بکر الله جل جلاله د هجرت اجازه راته وکړه. صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل ملګرتیا یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو ملګری می یا ابا بکر. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي ما په ټول عمر څوک نو لیدلی چې د خوشحالۍ څخه جاړي، خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دغه ورځ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ملګرتیا په سبب د خوشحالۍ څخه جړل. ورونو تاسو په هیڅ چې دغه سفر د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د پاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ملګرتیا په سبب د مرګ سفر و. ممکن دی رضی الله تعالی عنہ دغه سفر تر اخره ژوندۍ و نه رسیږي، مګر بیا هم دی رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا دونه خوشاله وو چې د خوشحالۍ ژاړي. دا کوم حب او محبت دی چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره درلودي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل ټول مال
خپل ټوله دارایی د دغه سفر دپاره ورسره واخیستل، سره د دې چې د کورنۍ په مکه مکرمه کې او د مشرکانو په منځ کې پاته وه، خو د هغو دپاره یې هیڅ شی نه پرېښاوه. هغه پر الله جل جلاله وسپارل. دا هغه د حق او حقیقت ملګرتیا ده چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې ودغه درجه ته ورساوه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا د کور څخه راووتی او غار ثور ته ولاړ. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غواړي چې غار ته ورننوځي، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل: یا رسول الله، تب تر هغو غار ته نه ننوځې تر څو چې زه دا اطمینان حاصل نکم چې په غار کې داسې شی نشته چې تاسو دې آزار در ورسوي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه غار ته ننوتی. په غار کې یې ښه وکتل چې هلته داسې شی نه وي موجود چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته آزار ورسوي. خو غار د غره غار دی. هلته یو څو نور کوچني کوچني غارونه ولیدل، نو یې خپل کالي سیرل او هغه کوچني غارونه یې په بندول. پس له دغه ټول احتیاط څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غار ته ورغلی. ویل د چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کالي سری دي. د کالو د سریوالي پوښتنه ځینې وکړه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل: په دغه ټکرانو می دغه غارونه د دې لپاره بند کړه چې د دغه غارو څخه داسې شی راونوځي چې تاسو دې آزار در ورسوي. خیر، څه وخت وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر زنګانه سر کښېښاوه او بیده سو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هلته یو بل کوچنی غار ولیدی. هغه غار ته خپل پښه ور وغځول او د غار پر خوله خپل پښه د دې لپاره کښېښول چې له غار څخه داسې شی راونوځي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته آزار ور ورسوي. خو په دغه غار کې مار یا لړم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې پر پښه وواهه. که څه هم د دغه خزندې د وهلو په سبب د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ټول وجود کې شدید درد پیدا سو، خو خپل پښه په دې سبب و نه ښوروله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راویښ نشي، مګر د درد د شدت څخه تر سترګو اوښکې راتوی شوې. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راویښ شو او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه د اوښکو سبب وپوښتي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل: زما مور او پلار دې تر تا قربان وي، لړم ووهله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې هغه ځای ور مسح کړی او د الله جل جلاله په امر هغه درد استسو یا جوړ سو. ورونو، ډیرو خلکو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مدح او صفت بیان کړی دي، خو هیڅ چا یې داسې صفت نه دی کړی لکه الله جل جلاله چې ثانیه اثنین بللی. یا ابابکر، تا ته دغه جمله یا دغه د ثانیه اثنین لقب مبارک وي. الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ستا پر صحبت او ملګرتیا شاهدي ورکړې ده، او الله جل جلاله خپل سکون ستا پر هغه بے قرار زړه نازل کړی چې د اسلام پر دعوت او د دعوت پر چلون کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په بیره کې. الله جل جلاله د سورة التوبه په 40 نمبر آیات کې فرمایي: الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها. یعنی کتاسی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مرسته او مدد ونکي، په تحقیق الله جل جلاله لده سره مدد او کومک کړی. کله چې د صلی الله علیه و آله وسلم د مکه مکرمه څخه هغو کسانو چې کافران سوي و په داسې حال کې وایست چې دی علیه الصلاة والسلام دوهم د دوو، یعنی دی صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر
الصدیق رضی الله تعالی عنه سره ملګری وو. کله چې دوی دواړه په غار کې وو، کم وخت چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم خپل ملګری ته وویل ته مخه پکېږه، بېشکه چې الله جل جلاله په نصرت او ساتنه زموږ سره دی. نو الله جل جلاله خپل تسکین او اطمینان پر صدیق رضی الله تعالی عنه نازل کړی، او الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تایید او ملاتړ په داسې لښکرو سره وکړي چې تاسې هغه لښکرې نه لیدل. دا د آیات شریف ترجمه و. نو ځکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به ویل د ابو بکر د شپو څخه یوه شپه چې دغه په غار ثور کې د هجرت شپه مقصد و، د عمر او د عمر د اولادې تر ټولو شپو ښه او بهتره ده. او بیا به یې وویل کاشکې زه د ابو بکر پر ځګر یو ریښته وای. بیا هم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وای د ابو بکر څخه د مشکو بوی ولاړېدی او زه زما د پلار تر اوښ ګمراه وم. دا هغه وخت یادوي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په اسلام مشرف شوی وو، او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لا تر دغه وخت پورې په اسلام نو مشرف شوی. نو په دغه وخت کې وای د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه د مشکو بوی ولاړېدی او زه زما د پلار تر اوښ ګمراه وم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یوازې د اسلام د عظماو څخه یو عظیم نه دی، بلکې د انسانیت د عظماو څخه یو عظیم دی. په هغه الله سره به قسم وي چې لا اله الا هو، پس له انبیاء علیهم السلام څخه د مځکې پر مخ تر ابو بکر عظیم نسته. زما دغه خبره خاصتا و هغو ځوانانو او پیغلانو ته متوجه ده چې دوی د مادونا یا بیله یاداشتونه وایي، یا د هټلر یاداشتونه مطالعه کوي، یا د فلمي اکټرانو په ژوند ځان خبروي. هغو ته وایم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سیرت ووایاست، د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره تعلق پیدا کړئ. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هجرت پر لار رهیدي. خو ابو بکر رضی الله تعالی عنه یو څه وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر شا رهي، څه موده وروسته بیا تر مخ رهيسي، څه وخت وروسته بیا راسته طرف ته ځي، څه وخت وروسته بیا چپه طرف ته ځي. یعنی پر یوه او بل طرف یې لکه بورا راګرځي. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رهیدي، حتی شاوخوا هم نه ګوري، فقط قرآن مجید وایي او رهیدي. څه وخت وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته متوجه سو چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هر لحظه یا هر غړی دغه هاخوا ته کیږي. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې یا ابا بکر څه درته پیښه ده چې مخ او وروسته کیږي؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله یو وار مې په فکر کې راوګرځي چې کمین به درته نیولې وي، یعنی یو څوک به په مخ کې پټ درته ولاړ وي، نو د مخه سم. بیا مې په ځل کې راوګرځي چې د شاله طرفه څوک حمله ونه کړي، بیا تر شاسم. بیا وایم څوک ته بغل له طرفه حمله ونه کړي، نو دی یو او بل اړخ ته ځم. ښه متوجه سي دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ساتنه د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه حرص د علیه الصلاة والسلام د ساتنې په سبب یې پر یو ځای قرار نه درلودی، لکه پتن شاوخوا پر راګرځېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا ابا بکر زما سره محبت لرې؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل هو. بیا یې ورته وویل یا ابا بکر زما د پاره ځان وژنې؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل هو، زما وژل کېده د یو سړي وژل کېدل دي، خو ستا مرګ د امت مرګ دی او د هغه دین او عقیده مرګ دی چې تر اوسه نه دی پوره شوی. که زه مړ سم زه یو سړی یم، او که ته مړ سې ستا سره دغه دین او دغه عقیده چې تر اوسه پوره شوی نه دی مري. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا پس له هغه څخه چې 14 کاله په مکه مکرمه کې دعوت کړی وو، د مکه مکرمه څخه و مدینه منوره ته هجرت وکړي، چې په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر
53 کاله و او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه عمر 51 کاله و. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه وخت د مسلمانانو امیر او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفہ وټاکل سو چې عمر یې 18 کال 2 کال او 2 میاشتې خلافت وکړي او بیا د 3 کلنۍ په عمر وفات چې دا عینا هغه عمر دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه عمر د دنیا څخه رحلت کړی بلکې دی رضی الله تعالی عنه هم د دوشنبه په ورځ وفات شو چې دا هم هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت ورځ ده چې دا د هغه محبت میوه او ثمره ده چې د رضی الله تعالی عنه په ژوند کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره درلودي. نو الله جل جلاله په وفات کې هم د هغه صلی الله علیه و آله وسلم سره مشابهت ورنسب کړي. د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر رسالت مبعوث کړل سي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نږدې آشنای او خوږ ملګری و. حتی دغه ملګرتیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت پورې و بلکې تر وفات وروسته هم په هغه مبارکه حجره کې شخص دلسو کما چې هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک قبر موجود دی. الله جل جلاله په قران کریم کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ذکر کړی دی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صاحب یا ملګری بللی دی. رب عز وجل د سوره التوبه په 30 نمبر آیات کې فرمایي اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. یعنی کوم وخت چې دوی دوه د هجرت په وخت کې په غار ثور کې و او کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخپل ملګری ته وویل ته مخه پکېږه بهشکه چې الله زموږ سره دی. نو الله جل جلاله په خپل کلام کې د صدیق رضی الله تعالی عنہ دا تصدیق کړی دی چې دی رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صاحب او ملګری دی. کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کفارو د ډیرو آزارو او تکالیفو په سبب مسلمانانو ته اجازه ورکړه چې حبشه ته هجرت وکړي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم د هجرت په قصد او اراده حبشه ته رهیس خو پلار کې ابن دغنه ولیدي چې دغه ابن دغنه د عربو د یوې قبیله مشر او رئیس او ویل یا ابا بکر چیرې دی در رضی الله تعالی عنہ وویل حبشه ته زم او د مسلمانانو تاریخ او د تکالیفو ډک ژوند ورته بیان کړ. ابن دغنه وویل یا والله تا غوندې څوک باید د مکې څخه ونوځي ته کریم شریف د شو اخلاق خاوند د ضعیف غریب او میلمه عزت کوي تا څنګه د مکې څخه باسي بیرته درځه او تزما په جوار او ساتنه کې. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم د دغه جوار په سبب بیرته را وګرځیدي. نو ځکه دلره هغه د حبشه د هجرت اجر او ثواب هم ستا. کوم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولیده چې په مکه مکرمه کې مسلمانانو ته آزارونه او تکالیف ورکول کیږي او قریش هم نغشتل چې دی رضی الله تعالی عنہ د ابن دغنه په جوار کې قران مجید وایي. نو در رضی الله تعالی عنہ وویل یا والله ما ته دې هم هغه تکلیف را ورسیږي کم چې نور مسلمانانو ته ورسیږي. برته هغه د ابن دغنه جوار وررد کړی او د مسلمانانو سره یو ځای په آزارو او تکالیفو کې تاریخ ژوند تیراوه. وما توفيقي الا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.